راته ووایه چې دا هم د انسان بچی دي چې د خلکو بچی په بم کباب شو او ته د تنخوا او د نوکرۍ په غم کې او د بل کباب شوي بچی ته نږدې نه ورځې دا هم د انسان بچی بیا دا حکومت ته چې کوم حکومت یو کلرک نشي چپ کولی کلرک کوم حکومت د اوسجاب ډاکټر نشي چپ کولی هغه حکومت له ګړنګ کنسته پکار دي چې تورو خاورو له ننوځي حکومت پریږدي ورک شي ځان له په ژوند قبر وکني او مردار شي دا حکومت دی چې زما لال شوی بچی به په هسپتال کې به دا نرسانې وله نږدې نه راځي دا مټي دی زما وس ورسي زه به یو نرس لیونو سپو ته وتړم د مسلمان ملک کې د ښځو نرسو څه ضرورت دی تاسو له شرم نه درځي بېغیرتو چې تاسو خپلې لوڼه او خویندې په هسپتال کې نرسانې کړي دي او په پردو کوتکو لاس وهي داسې نه د اوس ملک به د بېغیرته چېرته وي دا نرسانې د چا خویندې او د چا لوڼه دي سړي ټول قات شو ملک وران شو ښځې خو دې د ښځو خدمت کوي که نه د ښځو څه کار دی چې سهار هلکانو او مریضانو له راځي او استنجاګانې ورته کوي زه په سی ایم ایچ هسپتال کې داخلم ښځې رالې ما ته هلته له مخ لاس وینځو مورکې ژرستو شئ ښځه به ما له مخ لاس وینځي ما خپله ښځه باندې چېرې مخ لاس نه دی وینځلی ما سهار اودس کړی مخ لاس مې وینځلي دي تاسو بل هسپتال ته راغلی هغې تلې او ټولې ښځې راوستې او زما تماشه یې پې کوله دا ستا ملک په هغو اجازونو کې ضرورت څه دی چې ایر هوسټسې دې کېنولي دي ایر هوسټس کراچۍ نه راتلم یو ایر هوسټس یو رساله راوړه د جینکو فوټوانو پکې نن ملک کې وګورئ 300 کوره تباه شوي دي او د اخبارونو نن د منځ پاڼې وګورئ نن د منځ پاڼې وګورئ په کار دا نه دی چې نن ټول پاکستان تبې نیولی وی په کار دا نه دی په کار دا نه دی چې نن ټول پاکستان په وینو جړلی او ستا وزیر اعظم راغلی دی نن بیګا پرونه یو واده اټینډ کړی دی او نن به بل واده اټینډ کوي په اخبار کې فوټوان وګورئ دا ستاسو ممبران دا تاسو چې وله ووټونه ورکړي چا وله خوله چینګه کړې ده چا وله دا سومبۍ چینګه کړې ده چا وله کم ځای چینګ کړی دی دی لګیا دی غاړې وځي لاسونه ټکوي او خنداګانې کوي په ګورنمنټ هاوس کې میټینګونه کوي او نن په وزیرستان کې 300 کورونو کې ویر کیږي لګیا پاکستان نه دی موږ نه یو نن ستا حکومت صرف دا کوي چې میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا پختن لدی چراشی د پختون گنده مزاج پختون یو چې زما وس در باندې ورسی چې پښتو وای ژوندې بم پرې نه دم ما ستاسو ایمان ما بل ورځو کتو ستاسو غیرت مې مکتو په 100,000 روپو راځي نشوي شوي کنه زما مخکې تاسو غیرت مې مکتو ما تپوس لبره زما تپوس زه چې مرشم ما پس په ډیرانو غورځوي چې سپی مې وخوري دا خلق چې زما مړی تراشي که زه خدای وبخلم زه به د سړي زوی نه زه خو به د هغه سړي نه قربانېږم چې چا زما قبر که نستی چا زما جنازه په اوږه کړي
چا ز په لحد کې خیم چا ماته بسم الله وزعناک وعلى ملت رسول الله سلمناک د پیغمبر دین ته په لحد کې ز چا اوس پارلم زه خو بداغه خلقو نه قربانېږم زه بداغه چې خان او نواب اجري لراغه هاي هاي خانم دوا لرا ایو داس چل صحیح ورک شي خدای مو والله کمه غواړي چې د خلکو ته منځ ورکم والله کمه غواړي چې د خلکو ته جلسه وکم دي ته تقریر وکم چې د استاسو فوټوانو کې اخبارونه اخدین کینګي هغه خلکو ته نیولې چې د چا د لاس سپېډ ایران تراخ کل نشتا تاسو خلکو ته ورکیږي